د ننګرهار بيسود ولسوالۍ اړوند په خانکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو منظور شوي صنعتي ښارګوټي کې به د 359 میلیون افغانۍ په ارزښت د 80 کیلومتره په اندازه د سړکونو، کوڅو، ویالو او پلو لارو د هوارولو چارې پیل شي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل سره د یادې سیمې مخورو د لیدنې پر مهال وویل ګڼ شمېر ځوانان بېروزګاره دي، نو په همدې اساس یې غوښتنه وکړه چې د یاد صنعتي ښارګوټي په جوړېدو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. ننګرهار والي د غالۍ اوبدونکو صنعتي ښارګوټي جوړېدل د هېواد په کچه یوه مهمه او اقتصادي پروژه یاده کړه او ډاډ یې ورکړ چې د زیربنایي پروژو په پیل سره به ګڼ شمېر مزدورکاره ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. نوموړي د یادې سیمې له مخورو غوښتنه وکړه چې د دغې مهمې ملي او اقتصادي پروژې د چارو ښه ترسره کېدو په موخه په امنیتي او نورو اړینو برخو کې خپله همکاري دریغ نه کړي. د یادې لیدنې پر مهال د بيسود ولسوال محمد صدیق دولزي او د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري وویل د غالۍ اوبدونکو په صنعتي ښارګوټي کې 1441 حویلۍ، 620 اپارتمانونه، 15 وړې او لویې کارخانې او 2 لوی نندارتونونه په نقشه کې شامل دي چې په خپل وخت به د جوړېدو چارې پیل شي.